ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. درنو زده کوونکو یو ځل بیا ستاسو سره ستاسو د پښتو ښوونکی مصطفی حقمل دی. موږ تاسو به نن د تېر درس پاتې برخه د ژرندو ډولونه به وایو. په تېر لوست کې موږ تاسو د ژرندې د ډولونو په اړه عمومي خبرې وکړې. د هغو ځینې عکسونه ما تاسو ته وښودل، په هغې مو بحث وکړو، د هغو هغه ارزښت باندې مو خبرې وکړې. همداسې ده. آفرین زده کوونکو. ښه، اوس به درس وایو، خو له درس مخکې زه به تاسو ته ووایم چې خپل کتابونه، کتابچې، قلمونه، پنسلونه، پنسل پاکونه ټول لرئ؟ آفرین، ډېر ښه. د کتاب څوام لوست، څوام مخ مو خلاص کړی دی؟ آفرین، ډېر ښه. 20 لوست، 42 مخ. زموږ تاسو درس عنوان د ژرندو ډولونه دي. سمه ده؟ آفرین زده کوونکو. ښه، راځم په دې به خبرې کوو. نو تاسو مو کتاب ته ګورئ. ګورئ د ژرندو ډولونه، چې موږ څو ډوله ژرندې لرو. یو متل رښتیا ما تاسو ته ویلی و، یاد مو دی هغه څه مې ویلی و؟ آفرین، ژرنده که د پلار ده هم په وار ده، ځکه ژرنده کې خو ډېر بیروبار وي، نو چې بیروبار وي نوبت به نیسي. صحیح ده؟ آفرین، که ته هم شخصي ژرنده دې وي. ښه، د ژرندو ډولونه 42 لوست. موخه بیا هم درته وایم، د دې درس موخه څه ده؟ په موخه په هدف باندې پوه شوي یو چې مطلب ولې موږ درس راوړو، ولې دلته دا خبرې کوو، ولې د کتاب د درس موخه راوړل کېږي، ولې موږ تاسو همیشه یوه موخه لرو، ولې موږ تاسو د یوه موخې په مرسته باندې خپل ژوند مخته بولی شو. صحیح ده؟ یا د ژوند د مخته بولو لپاره موږ کومه موخه ټاکلې ده؟ صحیح ده؟ په دې اړه مو خبرې کړې دي. اوس راځم د دغو درس موخه څه ده؟ هدف څه دی؟ کوم مقصد دپاره دغه درس راوړل شوی کتاب کې؟ سمه ده؟ آفرین. ښه، موخه د متن لوستل دی، چې دغه متن دغه د کوم د خلک چې دي، د خلک او ته اړتیا لري پورې سم منظم یې وایي. دا چې ښه ولوستلو، د دې تر څنګ موږ تاسو باید په دې باندې بسنه ونه کړو چې موږ تاسو بس همدغه دی دا ولوستو بس دی، نه، داسې باید ونه کړو. موږ تاسو چې دا کله ولوستلو، نور باید کتابونه ولولو، مجلې ولولو، اخبارونه ولولو، رسنۍ تعقیب کړو، مختلف موضوعګانې ولولو، تر څو موږ تاسو ډېر شیان زده کړو. سمه ده؟ آفرین. ښه، لیکل دي. نو دغه درس به تاسو کتابچو کې لیکئ. ګورئ، کورنۍ دنده مو دا معنی چې تاسو به دغه درس لیکئ، او که مو ونه لیکو نو پوهېږئ څه به کېږي؟ پوهېږئ؟ آفرین. نو بیا مو لیکل خراب وي، خدای نخواسته، نو خدای مه کړي چې بیا مو لیکل خراب نشي. سمه ده؟ تاسو به څنګه وئ؟ تاسو به یې صحیح لیکئ. آفرین. ښه، بل د ژرندو او د هغو د ډولونو په اړه معلومات ترلاسه کول. په دو باندې باید پوه شو چې ژرنده څه ته وایي، څه ډول ده، او د هغو په اړه باندې معلومات ترلاسه کول، چې ژرنده څو ډولونه لري، څه ډول چلیږي، څه ډول کارول کېږي. هغه څوک چې ژرنده چلوي هغه مسؤل څه نومېږي؟ رښتیا به پوښتنه کوم چې څوک ژرنده چلوي مسؤل څه نومېږي؟ آفرین، سیوان، چې عام نوم یې سیوان دی که نه؟ او بل نوم یې چې دی؟ ژرندهګړی. پوه شوئ؟ آفرین، ژرندهګړی. ډېر ښه. ښه، اوس راځمه درس ته. خو مخکې له درس دلته دوې پوښتنې شوي چې خلک خپلې غلې چیرې اوړه کوي؟ خلک خپلې غلې چیرې اوړه کوي؟ چیرته اوړه کوي؟ آفرین. تاسو کله چې کور کې ډوډۍ پخوئ، ډوډۍ له څه شي پخېږي؟ آفرین، له اوړو نه پخېږي. له څه څخه؟ له اوړو څخه. اوړه له څه جوړېږي؟ آفرین، ډېر ښه، له غنمو څخه. غنم چیرته په اوړو بدلېږي؟ یعنې چیرته اوړه کېږي؟ ډېر ښه، په ژرنده کې. آفرین. ښه، بله پوښتنه کړې، څو ډوله ژرندې پېژنئ؟ نومونه یې واخلئ. موږ تېر درس کې فکر کوم چې ډېرې ژرندې موږ تاسو ویلې وې، لکه میچن مو ویلې وه که نه؟ بل تاسو راته وایئ. آفرین. د اوبو ژرنده مو ویلې وه. ډېر ښه. بادي ژرنده مو ویلې وه. آفرین. د ژرندې نوي رامنځته شوي ډولونه، یا میل، د اوړو میل،
دا مو ویلي وو. آفرین ډېر ښه، تاسو څومره ښه درس زده کړی دی، ډېر ښه زده کوونکو. اوس راشئ د کتاب اول خط ته چې اول کرښه شروع کوو په چی باندې شروع کیږي؟ خلق. خلق یې لیکلي دي لږ یې ډبل لیکلی، تاسو کتاب ته ګورئ خلق. خلق بل خلق څه ورته وایي نو بله معنی چې ده؟ آفرین وګړي. خلق په وګړي که نه؟ ښه دا وګړي یا خلق ولې ډبل لیکلي دي، ولې ډېر تازه لیکلي دي؟ آفرین چې د ټولو خلکو ژرندې ته ضرورت دی. په هره طریقه چې وي خلک ژرندې ته یو ضرورت لري، یوه اړتیا لري ژرندې ته که نه؟ ځکه موږ تاسو ټول خپل خواړه لکه مثال هغه ډوډۍ شوله چې د ټولو مهم خواړه دي موږ تاسو د ژوند که نه، چې هېڅوک داسې نه دي چې له دې خوړو څخه استفاده ونه کړي، هغه به له ژرندې استفاده کوي، نو خلکو ته یو ډول ګټه رسېږي. سمه ده؟ آفرین. ښه اوس راځئ خلک د غلې دانې د میده کولو بېلابېل لارې چارې کاروي او د غلې دانې میده کول د خپل خوراک لپاره ډېر ضروري ګڼي. ټول خلک د غلې دانې میده کوي. غلې یعنې موږ تاسو ورته وایو ګورئ غلجات، لکه غنم شول، وریجې شوې، غنم شول، جوار شول، مثال آفرین وربشې شوې، دا غلجات دي که نه؟ بل دانې هغه چې دانه لري لکه ناز شول، مشنګ شول، مثال لوبیا شو، همدغسې نور شیان. صحیح دی؟ آفرین. ښه اوس تاسو ورته ګورئ نو خلک د غلې دانې د میده کولو د بېلابېلې لارې چارې کاروي، مختلفو طریقو باندې میده کوي. صحیح ده؟ دا لارې چارې کومې دي؟ ښه چارې کاروي او د غلې دانې میده کول د خپل خوراک لپاره ضروري ګڼي. یعنې موږ تاسو د خوراک لپاره ډېر اړین دي، ضرور دي. صحیح ده؟ ډېر اړین دي. ولې دي؟ ځکه موږ تاسو هغه باندې ژوند مخ ته وړو، په خوراک باندې خو ژوند مخ ته وړو که نه؟ که خوراک نه وي موږ تاسو به له لوږې خدای مکړې مړه شو. صحیح ده؟ آفرین. ښه خلکو د ژرندو له لومړنیو ډولونو څخه هم ګټه اخیسته. ګورئ د هغه اوس ډولونه خو نه وو چې بس غنم وراچوه او خواته وړه ترې وځي همداسې زر زر، دومره خو زر خو څوک نه کوي. نو چې غنم وراچوې مخکې خو لکه اوس چې دا کومې ژرندې چې دا خو مخکې نه وي که نه؟ آفرین. لکه کومې ژرندې چې مخکې ګټه اخیسته چې دي او اوسنۍ ځینې ډولونه یې اوسني دلته دي کې لکه میچنې چې لکه میچنې مې تیر درس کې دا اکثر ښودلی و او په دې اړه مو تیر درس کې هم خبرې کړې وې لکه میچنې. صحیح ده؟ دا به هم دلته درته ونښلوم. صحیح دی؟ میچنې. بل بادي ژرندې. بادي ژرندې. صحیح دی؟ بادي ژرندې دا به هم دلته درته ونښلوم. بل چې دی ګورئ د اوبو ژرندې. کومې ژرندې چې د اوبو په مرسته باندې څنګه دي هغه چلیږي او یا هم خلک ورباندې اوړه کوي. دا یې پل دی. سمه ده؟ ګورئ دانه ورته یې کې هلته اوړه کېږي. کومې ژرندې؟ د اوبو ژرندې. آفرین د زده کوونکو ډېر ښه. ښه دا به هم دلته ورباندې ولګوم. بل چې دی چې اوسنۍ بڼه د ماشینونو بېلابېل ډولونه دي. د ماشینونو بېلابېل ډولونه ګورئ تاسو ته مې ښودلي وو. دا یو ډول دی ګورئ د اوړو میل چې ورته وایي. صحیح ده؟ آفرین. دا به هم دلته تاسو ته بند کړم. سمه ده؟ آفرین زده کوونکو. ګورئ میچنې، بادي ژرندې، د اوبو ژرندې او ماشینونه یا یې هم هغه څه چې د تیلو په مرسته اوړه غنم میدوي او اوړه ته جوړوي دغه دي. صحیح ده؟ آفرین. اوس مو درس ته راشئ. ګورئ لکه میچنې، بادي ژرندې، د اوبو ژرندې چې په اوسنۍ بڼه د ماشینونو بېلابېل ډولونه دي او د برېښنا او تیلو په وسیله ګرځي. ګورئ لکه دغه چې ښودو خلک پرې خپله غله دانه اوړه کوي. خلک په دغو ژرندو باندې خپلې دانې څنګه دي اوړوي.
میدوي هغه غدې چې لوړ وي میدېږي چې په وړو باندې بدل شي سمه ده آفرین ښه له بادي ژرندو څخه په هغو سیمو کې سمه ګټه اخیستل کېدای شي چې باد ولري دغه ژرندې بادي ژرندې په هغو سیمو کې ما خو تاسو ته ویلي وو ښه ګټه اخیستلی شو چې کومې سیمې چې باد ولري خو که چېرې باد نه لري نو مثال دا څرخونه به نو ولې وګډېږي که نه نو چې څرخونه ونه ګډېدل نو لاندې خو هغه کومې پلونه چې دي یا چې ژرند اوړه چې میدوي هغه خو بیا بیخي نه ګډېږي که نه نو ځکه بادي نوم ورته ایښی چې بادي د باد په مرسته باندې ګډېږي سمه ده آفرین زده کوونکو ښه د اوبو ژرندې ګوره باد ولري او د هغو لپاره هوایي څرخونه جوړ کړای شي لکه دغه څرخونه ښایي دا هوایي څرخونه دي چې د بادي ژرند لپاره جوړیږي بل د اوبو ژرندې دغه ژرند درته یادوي د اوبو له ژرندو څخه په هغو سیمو کې سمه ګټه اخیستل کېږي چې ډېرې اوبه ولري چېرته چې ډېرې اوبه وي هلته به موږ تاسو د اوبو د ژرند څخه ګټه اخلو ګورئ که موږ تاسو لاړ شو یوې وچې دښتې ته چې هلته هېڅ اوبه نه وي یا وي بیخي کمې اوبه وي که نه چې بیخي فقط هغه د څښلو یا مثال ډېرې کمې لږ لږ د پټیو مټیو دپاره کار ورکړي ډېرې نه وي هلته به د اوبو ژرندې کار ورکړي آفرین بالکل به یې ور نه کړي ګورئ ځکه د اوبو ژرندې په اوبو ګډېږي په اوبو ګرځي په اوبو باندې استفاده کېږي سمه ده آفرین هغه سیمې چې برېښنایي ژرندې او برېښنا نه لري هلته د تیلو او ماشیني ژرندو څخه هم ګټه اخیستل کېږي لکه دغه ښایي درته کوم ځای کې دا په د هغو سیمو کې چې که دا ژرندې وي که نه وي استفاده کېږي خو مګم دا ژرندې تیل مصرفوي لکه د دو ژرندو خرچه نظر دغو نورو ژرندو ته ډېره زیاته ده سمه ده آفرین ښه هلته د تیلو ژرندې او ماشینونه استفاده کېږي ژرندې د غلو دانو د اوړه کولو سربیره خلکو لپاره مالي ګټه او د کار یوه ګټوره لاره هم ده ګورئ ما درته ویل چې کله څوک ژرنده ګرځوي په دو کې به ژرندهګړی وي سیوان به وي هغوی یوه ګټه بل کله چې ژرنده اوړه کوي هغه مزد به اخلي ځکه مثال د ژرندې په واسطه اوړه چې کوي مفت خو نه کوي که نه خپل مثال کوم کار چې کوي هغه به اخلي د هغو حق به اخلي حق الزحمه مثال دا ژرنده چې اوړه کوي غنم ورباندې اوړه کوي نو پیسې به ورکوي یا به هم نور حق الزحمه ورکوي مفت خو څوک نه کوي ښه نو چې مفت یې نه کړه ګوره د دوی دپاره کارګر په کار کېږي نفر په کار کېږي خلک په کار کېږي دا یې بله ګټه شوه سمه ده آفرین له همدې لارې څخه ځینې کورنۍ خپلې ورځنۍ او د ټولنې اړتیاوې پوره کوي ګورئ ډېری کورنۍ له همدغو څخه خپلې اړتیاوې خپل ضرورتونه خپلې غوښتنې پوره کېږي په دې اړه باندې صحیح ده او دغه یوه لار ده صحیح ده آفرین له دې امله زموږ خلک د ژرندو شتهوالي ته ډېره اړتیا لري نو موږ تاسو خلک څنګه دي چې غریبان دي ډېری خلک یې نو د ژرندو شتهوالي ته ډېره اړتیا لري ځکه یو خو به د ژرندې کوم څوک چې ژرنده لري ژرندهګړی د هغو لپاره ګټه وي او بل دغو کسانو سره چې مثال هغوی اوړه کوي یا غنم په اوړو باندې بدلوي یا غنم اوړه کوي هغوی بیا څنګه کوي هغوی دپاره هم ځکه ښه ده چې نږدې به وي په ډېر کم وخت کې په ډېر لنډ ځای کې پرته له دې چې کرایه ورباندې مصرف کړي یا بل ځای ته یوسي یا وخت ضایع کړي همدا لنډ په خپل کلي کې اوړه کوي سمه ده دا یې بله ګټه وه ښه زده کوونکو زموږ تاسو درس چې ونن د ژرند ډولونه وو په مختلفو ژرندو باندې بحث وکړو د هغو ډولونه مو وښودل نو بل ځل کې به له خیر سره د کتاب فعالیتونه او هغه لغتونه چې سخت و تاسو نه ورباندې پوهېدئ په هغې به کار کوو سمه ده تر بیا هم په خدای سپارم خو مخکې له دې چې خدای ته م وسپارم نو تاسو به دغه درسونه څنګه دي په خپل کور کې ولیکئ ښه منظم بل څه کې به زه تاسو نه پوښتنه کوم سمه ده تر بیا هم په خدای سپارم ښې چارې